السلام علیکم. ماریانا ټرینچ اصل کې څه ته وایي؟ دا د ساينس یو غټ راز ولې دی او ساينټیست هلته خپل تحقیق ول نشي کولی. نو څه وجوهات دي چې په هغې وجه باندې ساينټیست هلته تحقیق نشي کولی او دا اصل کې داسې شي. ساينس چې د سمندر باره کې کوم ډسکوریز کړي دي دا په هغه کې د غونه جوړتري ځای دی. اوس د دې چې کوم سټرکچر شکل دی هغه دا دی وی ټایپ دی، مطلب ویلي کوم چې وادي وي کنه دا د هغې په شکل باندې موجود دی. دا ماریانا ټرینچ 2250 کیلومتر څه دی لمبا دی، صحیح ده. او دا کوم ځای کې موجود دی؟ دا د بحر الکاهل په مغربي حصہ کې موجود دی. اوس دا د بحر الکاهل په مغربي حصہ کې موجود دی. کوم ماریانا ټرینچ دا څنګه جوړ شوی دی؟ زیاتره حق دا خبره کوي کنه چې کوم ماریانا ټرینچ دی یعنی د سمندر کوم جوړ ځای دی ډیپ سی چې کوم دی، صحیح ده. دا د جوړ شوی کنه چې دا په دنیا کې مخکې شوی یو غټه دماکه، دا دماکې د وجه جوړ شوی دی. خو ساينس وایي ساينس دا خبره کوي چې کوم ارت دی دا اصل کې پروت دی په پلیټس باندې او دغه پلیټس په قلاره باندې حرکت کوي. نو هغوی دا وایي چې 1000 سال پهلې دا دوه پلیټس د یو بل نه پاس شوي. نو کله چې دوه پلیټس د یو بل نه پاس شي هغې ته موږ وایو سبډکشن، صحیح ده. نو دغه سبډکشن په وجه باندې دا ماریانا ټرینچ جوړ شوی دی، فهم شوی دی. خو دا خبره هم څه حده پورې ټیک نه ده. اوس په ماریانا ټرینچ کې تیاره ولي د دې اصل وجه ده کنه چې په اوبو کې د ماریانا ټرینچ کې نور چې کوم رڼا ده هغه 1000 میټر پورې څه کېږي رسي، د هغې نه ښکته نه رسي. ولې نه رسي؟ اوس چې کوم ماریانا ټرینچ دی دا 11 کیلومتر یعنی 11000 میټر ته څه دی دا جوور دی، دومره لمبا دی. نو په دې کې به رڼا څه لاندې لاړه شي. اوس ساینټیست دپاره هلته تحقیق کول د رڼا په وجه باندې هم مشکل دي او بله وجه هم ده په ماریانا ټرینچ چې کوم د اوبو پریشر دی هغه څومره دی؟ هغه 1000 پیرې 1000 ټایمز د عام اټماسفیریک پریشر نه ایټ سی لیول باندې سره زیات دی. نو دغه مین وجه ده چې ساینټیست هلته ډسکوري نشي کولی، صحیح ده. اوس که فرض که هلته موږ یو عام اوسپنه ور ولو هغه اوسپنه به د بلیډ کم ته کنورټ شي. ولې؟ د اوبو د پریشر د وجې نه. بل ساینټیست هغې دپاره یو سپیشل یو خاص ابدوز جوړ کړي دي چې هغه دومره سټرونګ وي چې هلته هغې کې خپل سفر کولی شي. ماریانا ټرینچ کې ساینس یو ډسکوري کړې ده، ساینسدان تللي وو ماریانا ټرینچ ته، هلته یې څه کول؟ هلته ډسکوري کوله، مطلب چې په دې کې لاندې څه دي او څه موجود دي. نو هغوی هلته څه موندلي؟ هغوی هلته موندلي وو پلاستیک بیګز، شاپرې، صحیح ده، پلاستیک یې موندلي. نو هغوی دا خبره کوي چې انسان پولوشن دومره سیوا کړی دی چې ماریانا ټرینچ یعنې د ډیپ چیلنجر، صحیح ده، ډیپ چیلنجر یا موږ ورته چیلنجر ډیپ هم ویلی شو. دا د ماریانا ټرینچ کوم یخ دی هغې ته وایي. نو په هغې پلاستیک هم معلومې شوی. نو انسان دومره ګندګي سیوا کړې ده. بل په ماریانا ټرینچ په یخ کې داسې عجیبه میان موجود دي که نه، په هغې کې لومړنی دی که نه جیلی فیش. جیلی فیش دا یو داسې می دی په لاندې په د یخ کې، صحیح ده، جیلی فیش چې دا بلو کلر رڼا پیدا کوي، صحیح ده. اوس دغه رڼا صلاحیت ته څه وایي؟ دغې ته اصل کې بایو کې وایي بایولومینسنس. بایولومینسنس د جاندار یو داسې صلاحیت دی چې هغې په نیچرل طریقې سره یا په کیمیکل ریاکشن سره په خپل باډي کې څه تیارې رڼا پیدا کوي. اوس په دې کې نور داسې میان موجود دي چې هغه د سپین لایټ په شکل کې خپل رڼا پیدا کوي. نو موږ خو د ځمکې نه زیات بله د سپیس باره کې دریافتونه کوو، ډسکوریز کوو، د هغه ریسرچونه کوو، خو زیاتر او صحیح چې کوم رازونه دي هغه په سمندر کې اوس هم پټ دي. دا د ماریانا ټرینچ حوالې سره معلومات په یو بل ویډیو کې ملاویږو. والسلام.